پیراډایز ستاسو د خوبونو کور. تاسو کولی شئ چې دلته ځان له 15 مرلې 10 مرلې کانال پلاټ ځان له واخلئ په نغدو او په قسطونو. دلته کې د ګیس د بجلی او د اوبو سهولت هم شته. تاسو یې جاوید شاه درمان صاحب را سره ولاړ دی. د دوی په وساطت دلته راغلي یو. د ډېر کافي وخت نه دي دلته کار کوي. نو پوښتنې ترې کوو دلته څه سهولیات دي او څه اسانتیانې دي. نو را سره اوسئ. امیر یول خو درته په خیر راغلی وایم پیراډایز سټي ته. دا موږ پیراډایز سټي نوخار کې ولاړ یو چې د مین جی ټي روډ نه په 3 کیلومتره لګي. نو تاسو خو خپل دلته کې دا مطلب تاسو لمه دوره درکړه د دې ځای تاسو خپل ارسو لیدل. مطلب د ارس سہولت دلته کې شته. دلته کې 15 مرلې 10 مرلې او کانال پلاټونه دي. په نغدو باندې لاخ دي په قسطونو باندې. درمان صاحب مونږ اکثر ګورو کنه دغه چې کوم دغه سي زینه کولو شي نو هغه خلکو له په قسطونو باندې زینه ورکی او خو ورته یو ځای ورته منتخب کی بیا بل ځای بیا ورته ورکی بل ځای. دا دلته سي حساب د انتقال دغه شی نه مینه دا. نو امیر موږ د نور خلکو خبره نه کوو. موږ د خپل پیراډایز او زه خپل خبره تاته کوم. دا د پنجاب پلاټونه نه دي چې ته په لس یو پلاټ په لسو کسانو خرڅوه او بیا چې مطلب وخت دغه راشي د سپیناوي راشي نو ستا پلاټ نه وي. موږ خو دلته کې تاسو چې ایډوانس جمع کوي هغه وخت له موږ قبضه درکو. دلته کې خپل کنسټرکشن هم کوي او سره خپل قسطونه هم جمع کوي. نو د دې نه خو سیوا بله خبره نشي. لکه چې څنګه مونږ دغلته ایډوانس داخل کړو بس مونږ په ځای باندې قبضه چولې شو. قبضه چولې شي تاسو ځان له خپل کار روان کوي خپل کنسټرکشن کوي سمه قسطونه هم جمع کوي. درمان صاحب تاسو دلته خپل سپلاټ ماټ وغیرہ دلته دا غسته د انویسټمنټ کړی او ولې نه بالکل زه خو ډومبې چې ما دلته لا کار نه کوم ما ځان له پلاټ غسته دي 10 مرلې پلاټ ته زما په قسطونو باندې مې غسته پناه. درمان صاحب دا وخت ډیر ملګری ګوري نو دي ته سویل غواړي ته خو زما په حواله باندې دلته را لتا ته ما راشه دلته به کار شروع کو. ستا چې کم کتون کې دماوي کې دي شي ستا په ذریعہ باندې غي دلته کې راشي او ځان له خپل پلاټ واخلي. نو ته دې ملګرو سره خپل نمبر شریک کا. بالکل ملګرو دغه زما نمبر ته په سکرین چلیږي او موږ سره تاسو کولای شئ چې هر ملګری رابطه وکړي. نو ان شاء الله چې درمان صاحب سره به ملاقات وشي او د دې په وساطت به د غزل مکانونو مالکان جوړ شي ډیره په اسانه طریقه.